چا په حکم کې ناسته پاسېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د چا په حکم کې ناسته پاسېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د بني آدمو د پکار شي سړی خو د بنده د بندګي ونه شي بې ادبي د مندر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي بی ادبی د مندر زکه نکوم چې د جماعت بی حرمتی ونشي او په سیل وزمه د یارانو سره پرېږده ونن د مزدوري ونشي کاروبار د کفنونو په وروج دی جنازې د خلک وړي راوړي سړیا کاروبار د کفنونو په وروج دی جنازې د خلک وړي راوړي سړیا په خوبونو باندې مړه په خوب ماړه شه د ودو هغه کټي راوړي سړیا زمرو دې په بدل کې درنه یوړه څوک چې دلته توغندي راوړي سړیا دا د غفلت په خوب اوده دې مړه شي په شتو سترګو کې ړانده دې مړه شي که یو کېدل ناممکنه وي نو زما په خیال ټول پښتانه دې مړه شي څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې ځکه په رنګ د ګلاب ګل نه یمه ته هم په قد د چینار ونه نه یې خلکه زړه دې د سکې نه جوړ دی خلکه ته په چا غمجنه نه یې غم به وجلې وې نازکې جینۍ غم به وجلې وې نازکې جینۍ شکر وباسه چې مینه نه یې دا پیښور خپل دویم کور وګڼه دا پیښور خپل دویم کور وګڼه افغان وروره بې وطنه نه یې الله خو دې د هر چا د نظر نه راګزار کا او الله دې د دې پورې غره د سر نه راګزار کا دا ځینې ځینې خلک په ژوندي اوسې ضربه د اوسپنې لیدکې پسې د لمر نه راګزار کا د خوبه یم باران وخلی یاره په خیر راغلی ځان سڼ وخه څو څاڅکي د څادره نه راګزار کا زمونږه خو یو دوه ورځې پښتو وي رقیب جانه زمونږه تعلقات ډېرې مودې له نه ورانېږي او زما خو په یو چا پسې زړه 200 ټوټې دی دا چا وی چې په یو هندو بټخې له نه ورانېږي راځئ چې زور یې وګورم چې څومره زورور دی او رامخکې شئ د چا چا په سرونو کې چې ښکر دي راځئ چې زور یې وګورم چې څومره زورور دي رامخکې شئ د چا چا په سرونو کې چې ښکر دي د پېښې نه د چا خبره تېښته چرته کېږي زه غر یم که دا ځینې ځینې خلک زناور دي چې ماتې کوي هغه مرغۍ سرې مخو کې ګرځي د چتي څه مخوکه د چتي څه وزر دي او دا ټول خلک په ما منافقت زده کول غواړي دا ټول خلک زمانه په رښتیا او مرور دی د ژمي یخه شپه وه نری باران ورېدو موبایل وټنګېدو ما له هم خوب نه راتلو بس جوړوا مې غستو چې مې سلام ور واچو ویل یې ته لا ویښې ویل مې چې جناب څوک ویل ما نه پېژنې ته منیر جان یې که نه بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېدو بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه بیا مې موبایل راواخیست پکې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی و پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی په سرو لمبو کې مې ګزران دی خال مې په خپلو اوښکو وران دی او جانانه غم دی مسلمان دی ما د ملا د بانګ نه مخکې پاسوي او یاره یو څو ټپیزې درته کوم بیا بس کوم ها څه زمانه ښکلی نه دی خو د هړ لمر وخلی نه دی زړه یې انتظار چولی نه دی او ما ماشومتوب لیدلی نه دی زه خپل غربت لوبو ته چرته پرېښودمه چرته پرېښودمه که ته په خپل حسن مغرورې زما همار زما سرورې زه دې تر لاو ته مې تربورې یا د بنجو ونې بلا ګورې
د حسن هورې پکې اچوي ټالونه اچوي ټالونه د سوال جواب واخله جانانا دا ګلاب واخله جانانا قلم کتاب واخله جانانا او ځان لره باب واخله جانانا د ټوپک مینه به دې ورک د ملک کړینا ورک د ملک کړینا خمار خمار دې مازیګر کا چې تور پړونه دې په سر کا مالا دې زړه پر هر کا یا په ما دې ټول کله خبر کا پتا دې یو دا خبر دې زړه دې سوینا او زړه دې سوینا نو سور شال به په ځان پسې راخ که بابا لاړه او چې پیر بابا لتلک دیوان بابا لاړه چې پیر بابا لتلک دیوان بابا لاړه